خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې د کتابتون ویب سټ په اړه غږیږو چې له کتابتون ویب سټ څخه موږ څنګه کولی شو کتاب ترلاسه کړو، د خپل خوښې کتاب پیدا کړو پکې، او همدارنګه څنګه کولی شو چې کتاب پورته کړو ورته. کله چې تاسو ادرس ولیکئ براوزر د لارې www.kitabtun.com نو تاسو ته په دغه شکل یو پاڼه راځي. په دې پاڼه کې د کتابونو د په اسانۍ سره د ترلاسه کولو لپاره موږ مختلف مینیو لرو، موږ سرچ آپشن لرو یا لټون آپشن لرو چې تاسو کولی شئ د کتاب د لیکوال نوم یا خپل هم د کتاب د ټایټل یا د کتاب د سرلیک نوم په لیکلو سره کولی شئ کتاب ترلاسه کړئ. دلته چې کله تاسو راغلی دغه هوم پیج یا کور پاڼه ده، دلته موږ سرچ آپشن لټون آپشن لرو. دلته د کتاب نوم یا د لیکوال نوم لیکئ، سرچ باندې کلیک وای نو تاسو ته هغه موضوع مربوطه کتابونه راځي. بیا لږ لاندې چې راشي دلته بوک کټګریز یا د کتابونو برخې موږ لرو. په کتابتون کې ټول کتابونه په بیلابیلو برخو تقسیم شوي دي، فعلا 13 برخې موږ لرو، ټوټل 6 برخې لرو. لکه علمی کتابونه که غواړئ علمی برخې ته ځئ، سیاسي کتابونه سیاسي برخې ته ځئ، همدا شان د شعر او شاعري کتابونه تقسیم بندي شوي دي تر څو هر څوک کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب ترلاسه کړي. یو کس ځي هغه یوازې اقتصاد اړوند کتابونه غواړي نو هغه هماغې برخې ته ځي. په کور پاڼه کې چې لښکته راشي دلته موست ډاونلوډډ بوکس یا زیات ښکته شوي کتابونه دي. په دغه کتابونه هغه کتابونه چې زیاتو خلکو ډاونلوډ کړي دي هغه په اتومات شکل دلته ویب سټ تاسو ته وښیي چې کوم مشهور کتابونه دي زیات ښکته شوي دي هغه دلته راځي. د دغه کتابونو لاندې بیا موږ نیو بوکس لرو یا هغه کتابونه چې تازه په لیکل شوي ویب سټ هغه به دلته راځي په تفصیل سره. کوم کتابونه فعلا په هوم پاڼه کې تاسو شپږ کتابونه نوي ګورئ، کتلی شئ. که چیرې نور هم پکاري نو بیا ویو مور بوکس باندې کلیک وهئ نو هغې نه وروسته ټول کتابونه کتلی شئ. لاندې موږ پوسټ یا موږ د لیکنو برخه لرو، دلته تاسو په بیلابیلو موضوعګانو لیکنې لوستلی شئ. موږ زیاتره کوښښ دا دی، کوشش مو دا دی چې علمي لیکنې یا معلوماتي لیکنې خپرې کړو. لاندې فوټر دی یا موږ لنډ معلومات د خپل کتابتون په اړه لیکلي دي، ترڅنګ ځینې مهم لینکونه دلته تاسو ته برابر شوي دي. او لاندې موږ سوشل میډیا کې زموږ اکاونټونه لینک دي، که فیسبوک کې مو غواړئ فالو کړئ فیسبوک ته ځئ، ټویټر، همداسې یوټیوب او انسټاګرام. دا عمومي د ویب سټ په اړه یو لنډ معلومات ول. راځو اوس ګورو د یو کتاب پیدا کول چې څنګه کولی شو کتاب پیدا کړو. د کتاب پیدا کول لپاره څو لارې دي. یو لاره دلته مینیو نه تاسو بوکس باندې کلیک وهئ. بوکس باندې تاسو ته تر ټولو یا هغه کتابونه چې اوس ویب سټ ته پورته شوي دي هغه کتابونه تاسو ته اول ښکاري. دلته هغه کتابونه دي چې تازه ویب سټ ته پورته شوي دي. موږ دلته یو برخه لرو د فلټر په نوم باندې. د دې فلټر ګټه دا ده چې په کتابتون ویب سټ کې څومره هم کتابونه دي تاسو کتابونه فلټر کولی شئ، خپل هغه نتیجه د ځان ته لنډولی شئ، محدودولی شئ. مثال په توګه تاسو غواړئ یوازې د پښتو ژبې کتابونه وګورئ، لکه زموږ فعلا ویب سټ کې مختلف عربي کتابونه شته، اردو، انګلیسي، دری، پښتو، هر برخه کتابونه چې تاسو غواړئ لکه د ژبې بندګانه تاسو هغه ژبه انتخابوئ. مثال په توګه دلته پښتو انتخابوم، چې کله ژبه انتخاب کړم بیا راځم دلته فلټر باندې کلیک وهم. د فلټر کلیک کول نه وروسته هغه کتابونه یوازې اوس فعلا ماته پښتو کتابونه ښودل کیږي. بیا ترڅنګ زه دلته کټګوري هم انتخابولی شم چې په پښتو ژبه کې ماته یوازې هیستوري بوکس یا یوازې د تاریخ اړوند کتابونه وښیي، یا یوازې ماته ژورنالیزم په برخه کې وښیي، یا د ماشومانو کتابونه وښیي، یا د آرټ وښیي. نو خپل موضوع اړوند یا د خپل برخه اړوند هغه برخه وټاکئ چې تاسو غواړئ هغه برخه کتابونه وګورئ. انتخاب کا زه راځم فلټر کوم. اوس به یوازې ماته لټریچر اینڈ آرټ برخه کتابونه ماته ښکاري.
ترڅنګ موږ یو بل اپشن هم لرو چې کولای شو فلټر نور هم کو، لکه فری دی، پریمیم دی. فری هغه کتابونه چې تاسو ویډیا ډاونلوډ کولای شئ فری دي. که یاره تاسو غواړئ یوازې هغه کتابونه ماته وښایئ چې په پیسو دي. موږ چون په پښتو ژبه کې لټریچر ان آرټ کې کوم کتاب نه لرو چې په پیسو سي، نو فعلا فری انتخاب وو، یوازې موږ ته فری انتخاب نه کېږي. همدا شانتي ژبه هم بدلولی شئ، لکه دري ما انتخاب که دري باندې کلیک وهم، اوس یوازې ماته دري کتابونه ښکاري. دا ټول دري کتابونه راته ښکاري. اوس که چیرې غواړئ یو کتاب ډاونلوډ کړئ، هماغه کتاب انتخابوئ. کتاب های من فرض که دغه کتاب دی، زه په دې باندې دا کتاب غواړم ځان ته ډاونلوډ کړم. فری ډاونلوډ دی، ریډ آنلاین دی، او بل ترڅنګ بل بټن شیر ده. نو د شیر کومک تاسو سره کوي چې همدغه کتاب تاسو نور مرګرو سره په ټولنیزو شبکو کې شریک کړئ. فیسبوک کې که شریکول غواړئ په فیسبوک کلیک وهئ، همداسې ټویټر کې ټویټر، لینکډین کې لینکډین باندې کلیک وهئ. خو زموږ مقصد اوس فعلا کتاب ښکته کول دی. راځي دلته فری ډاونلوډ باندې کلیک کوم. فری ډاونلوډ باندې کله کلیک کوم، دا ماته ډایرکټ د کتاب ښکته کولو لپاره داسې اپشن راکړي. په ډیسکټاپ کې سٹور کوئ یا بل ځای کې سٹور کوئ، هماغه بټن باندې کلیک وهئ، سیف. نو اوس دلته دا تاسو کولای شئ په دې منځ کلیک کوم، دا کتاب ښکته شو. زما د کمپیوټر نه زه اوس ګورم، زما کمپیوټر ته ښکته شوی، په ډیسکټاپ ما دغه ښکته مې کړ. همدا شان دي که چیرې تاسو نه غواړئ مخکې له دې چې کتاب ښکته شي یو ځل آنلاین وګورئ، نو ریډ آنلاین باندې کلیک وهئ، تاسو کتاب په آنلاین شکل باندې کولای شئ وګورئ. دا د کتاب ښکته کولو طریقه. ترڅنګ زه غواړم د سرچ د لارې هم کتاب ولټوم. دلته سرچ کې د کلیک وهم، مثال پر ما د یون سیب کتابونه یوازې پکار دي. یون لیکم، د لیکوال نوم یا د خپل د کتاب ټایټل هم لیکل شي. یون مې ولیکه، نو اوس هر هغه څه چې په یون ذکر شوی کتابونو کې ماته یون راځي. اوس دغه کتاب د یون دی، د یون صاحب کتابونه زیات تقریبا راځي، ځکه د یون صاحب په نوم کې دغه حروف چې موږ دی یون دغه راځي. نو مختلف کتابونه دلته اوس نتیجې دي، تاسو ګورئ، هماغه خپل کتاب ترلاسه کړئ. فرض کړه بل کتاب دی حامد کرزي، د حامد کرزي یو کتاب دی، هغه سرچ کوم دا. نو اوس د حامد کرزي کتابونه ماته ښکاره کوي، یا کرزي لیکم، انټر کوم. نو تاسو کولای شئ دغه څه کچېرې نتیجه هغه څه چې تاسو سرچ کوئ ترلاسه نشو، نو بیا د کتاب یا د هغه د لیکوال د نوم یو برخه ولیکئ. دا اوس د کرزي صاحب کتابونه دي، کولای شئ تاسو ډاونلوډ کړئ په هغه شکل باندې. ځئ دلته په کتاب باندې کلیک وهئ، بیا فری ډاونلوډ باندې کلیک وهئ. دغه دوه طریقې چې موږ څنګه کولای شو کتاب ښکته کو د کتابتون ویب سایټ نه، هغه دواړو لارو باندې موږ وغږیدو. د کتاب پورته کول موضوع پاتې کیږي. د کتاب موضوع کې پورته کول لپاره تاسو باید اکاونټ ولرئ. موږ کچېرې اکاونټ نه لرئ، ځان دلته رجسټر باندې کلیک وهئ، خپل معلومات لچوئ، نوم هم لیکئ، برېښنالیک او ځان ته دغه اکاونټ لپاره پاسورډونه انتخابوئ، پاسورډونه لیکئ. کچېرې اکاونټ مخکې نه رجسټر لرئ، نو لاګین باندې کلیک وهئ. لاګین باندې کلیک وو، زه خپل اکاونټ ټایپ کوم، خپل اکاونټ باندې مې کلیک کو، راځم لاګین، خپل اکاونټ ډیټیلز مې واچول، لاګین شوم. په دې شکل تاسو ته پاڼه راځي. کله چې د پاڼه راشي، نو دلته موږ یو اپشن لرو اډ نیو بک، یا دلته هم یا دلته خپل یوزر باندې کله کلیک کوئ، اپلوډ نیو بک باندې کلیک وهئ، نو تاسو ته داسې راځي، داسې یو پاڼه راځي. دلته د کتاب سرلیک اچوئ، د کتاب د لیکوال نوم، قیمت ورته انتخابوئ، ژبه ورته انتخابوئ، انداشان برخه ورته ټاکئ. د کتاب کور ایمیج اچوئ، د کتاب د پخته انځور اچوئ، ورسره لینکوي چې باید جی پی جی، جی پی ای جی یا پی ان جی کې ووسي، او همدارنګه د کتاب پی ډی اف فایل انتخابوئ. بیا لاندې اباوت بوک دی، دغه برخه اپشنل ده. که چیرې تاسو غواړئ د کتاب په اړه لاندې معلومات لیدونکو ته وړاندې کړئ چې دغه کتاب په څه اړه دی،
په کوم موضوع دی نو هغه دلته لیکي، اپلوډ بوک باندې کلیک وهئ نو کتاب ستاسو خبريږي. د کتاب خبرېدو لپاره فعلا کتابتون پالیسی لري. هغه کسان چې په لومړی ځل سره رجستر شوي دا غوي کتابونه عموما ریویو ته ځي، یو ځل د کتابتون مدیریت هغه کتابونه ساري چې کوي، هغه نه وروسته کچېرې کتاب شکل جوړول، هر څه محتویات برابر ول نو هغه خبريږي. او هغه کسان چې موږ ویریفاید دغه غړي وي، رجستر غړي وي، هغه بیا کولای شي خپل په اتومات شکل دا غوي کتابونه خبري شي. دا و د کتابتون په اړه لنډ معلومات. کچېرې تاسو کومه پوښتنه لرئ یا نظریات لرئ، وړاندوینه لرئ، نور بلابیر د کتابتون د خکې لپاره نظرونه لرئ، نو کولای شئ لاندې د کمنټ په برخه کې موږ ته خپل معلومات شریک کړئ. موږ وخت په وخت تاسو نظرونه ګورو او کوشش کوو په کتابتون کې هغه عملي کوو. مننه.